ګران لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د ډونالډ ټرمپ او ملا برادر له ټلیفوني اړیکې کوو. ټرمپ له ملا برادر سره خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي چې له ملا برادر سره یې ښې خبرې لرلې. ټرمپ وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې تاوتریخوالی نشته. د قطر دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې ټرمپ د سولې په اړه له ملا برادر سره شاوخوا 15 دقیقې ټلیفوني خبرې کړې دي. د په وینا ټرمپ ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د بین الافغاني خبرو د اسانتیا لپاره له اشرف غني سره خبرې وکړي. ولسمشرۍ ماڼۍ د یو لیک په ترڅ کې ملي شورا ته ویلي چې ولسمشر غني د ډېرې بوختیا له امله د کاپتر 22 منټې وخت نه لري. نو په دې توګه د ملي شورا نوی تقنینی کال پر خپل وخت نه پرانستل کیږي. هلمند امریکایي ځواکونو نن په هلمند ولایت کې پر طالبانو هوایي برید وکړ. د امریکایي ځواکونو یو بیان وایي نهر سراج ولسوالۍ کې دغه هوایي برید هغه مهال کړی چې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ. امریکایي ځواکونو ویلي په تیرو 11 ورځو کې دا د دوی لومړنی هوایي برید دی. دفاع وزارت وروسته تر هغه چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو وتلو خبره مطرح کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مسله د اندېښنې وړ نه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان په وادمان ویلي د افغانستان پوځ د دې وړتیا لري چې په خپله د خپلې خاورې دفاع وکړي. هغه زیاته کړې اوس مهال شاوخوا 95 سلنه د عملیاتو رهبري خپل افغان ځواکونه کوي. مشاهد حسین یو پاکستانی سناتور وایي د پاکستان حکومت اوس افغانستان ته د یو خپلواک هیواد په سترګه ګوري. پاکستانی سناتور مشاهد حسین چې په پاکستان کې پر مهمو څوکیو کار کړی ویلي یو وخت د پاکستان واضح پلان و چې پاکستان باید زموږ 15مه صوبه وي. د په خبره د ضیاء الحق د حکومت پر مهال پر دې بحثونه کېدل چې د پاکستان په خزانه کې د 15مې صوبې لپاره بودیجه ځانګړې شي. بل خبر دا دی چې د بلخ او پکتیا د پخوانیو والیانو عطا محمد نور او جمعه خان همدرد ترمنځ له اوږدو کلونو خپل منځي شخړو او کشمکشونو وروسته نن پخلاینه شوې او د ګډو سیاسي اهدافو تړاو یې بحث او خبرې کړې دي. د اجرا ریاست ویان پریدون خوځون خبر ورکړی چې پخواني ولسمشر حامد کرزي اجرا رئیس عبدالله او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د سولې پروسې او ټاکنو د پایلو په تړاو بحث او خبرې کړې دي. کورونا وایرس ته هم اشاره کوو. ایران د کورونا وایرس له پراختیا سره هم مهاله 450,000 بندیان خوشي کړي دي. د ایران حکومت وایي چې دغه کسان په موقته توګه په ضمانت خوشي شوي دي. ایرانی حکومت وایي چې په زندانونو کې ګڼه ګوڼه ده او بلخوا د کورونا وایرس د پراختیا ویره ده. نو ځکه شوي چې یاد کسان له زندانونو خوشي کړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ډېر ژر به د کورونا ضد واکسین جوړ شي. دی زیاتوي له کانګرسي 2 میلیارډ ډالر د دغه وایرس پر ضد د مبارزې لپاره غوښتي دي او دغه راز درمل جوړونکي په دې لګیا دي چې د کورونا ضد واکسین جوړ کړي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخونکي خدای مسپارم. د الله په امان.